دوستانو د پښتون تحفظ موومېنټ کوم شاعر چې کوم نر انسان ګیلمن وزیر په هغه باندې چې 13 ورځ په اسلام آباد کې کوم ظلم شوی دی او هغه اوس په هسپتال کې د مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان دی د هغه باره کې اپډیټ تاسو ته درکوم چېرته هم به زموږ سره تر اخره پاتې شئ. په سوشل میډیا باندې دا اوازې خوري دي، دا اوازې شروع دي چې ګیلمن وزیر چې دی هغه مړ شوی دی، هغه کوم زخمونه چې هغه باندې په سر ګزارونه شي هغه د هغې د وجې وفات شوی دی، مړ دی. نو تازه ترین اپډیټ تاسو ته د هغه باره کې درکوم. دوستانو ګیلمن وزیر باندې چې پرونه د آزاد داوړ په نوم باندې یو کس چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتي په سر باندې گزارونه خوړلي وو د آزاد داوړ د لاسه. آزاد داوړ ځان سره 14-15 کسان راوستي او ګیلمن وزیر یې داسې وهلی دی چې د مرګ سوچ او فکر یې ورته کړی چې دا به موږ وژنو، خو هغه اوس مهال د پیمز په هسپتال کې بستر دی او د هغه ملګري وایي چې صحت یې د روغتیا اړخ ته روان دی او د مرګي حالت نه هغه اوس وتلی دی. خو ډېر کسان په سوشل میډیا باندې داسې بې ضمیره خلک دي چې دروغ خوروي، دروغ خبرونه شیر کوي او وایي چې هغه وژل شوی دی. نو دوستانو هغه نه دی وژل شوی، د هغه ملګري وایي چې مخکې حالت نه هغه اوس بهتر دی ځکه چې مخکې ورته اکسیجن لګېدلی او اوس پکې خپله هم لږه ساه راغلې ده، لږ ګزاری شوی ښه شوی دی. بله اړخ ته جاوید امرخیل او یا نور داسې کوم د پښتنو مشران چې کوم دي هغه هم د هغه خواته ورغلي دي او د هغه د بیمار پرسۍ او روغ صحت دپاره دعاګانې کړي دي، ژړاګانې ورته هم کړي دي. ټول پښتانه چې دي په دې لوی غم باندې غمجن او د آزاد داوړ نه دا پوښتنه کوي چې آیا ولې تا ګیلمن یعنی د پښتو یو قومي شاعر چې د پښتو دپاره هغه هر وخت د پښتنو دپاره آواز اوچتوي په هغه باندې تا ولې داسې ګزارونه وکړل؟ اوس ډېر کسان چې آزاد داوړ ته هم دمکیانې ورکوي چې ته به هم زموږ نه پاتې کېږي، یعنې تا ته به هم دغسې مرګونې ګزارونه درکول کېږي. خیر دا هر څه به وروسته د دې لایحه عمل مخې ته راځي. اوس مهال د ګیلمن وزیر کورنۍ چې ده هغه هم اسلام آباد ته رسېدلې ده او ټول په مشاورت باندې لګیا دي. تازه ترین اپډیټ مو تاسو سره شریک کړل، ډېره مننه.